سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. په دې ټول باور لرو چې افغانان بیا په خاص توګه پښتانه تل په دې هڅه کې دي چې د خپلې ژبې سربیره یوه پردۍ یا بهرنۍ ژبه هم زده کړي. خو کله مو فکر کړی دی چې بهرنیان هم په دې لټه کې دي چې پښتو زده کړي او دا یې هیله ده چې په پښتو باندې روانې خبرې وکړي. زما تر څنګ چې څوک ناسته ده، دا د هغو بهرنیانو څخه یوه ده چې د پښتو په برخه کې ډېر ډېر کار کړی دی. نو چې دا څوک د څونه کار یې کړی دی، څونه زده کړې کړي دي، دې څخه بې خپله واورو. په خیر راسئ. ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. که په لنډو کې خپلو زموږ لیدونکو ته ووایاست چې نوم معرفت ورته وکړئ، څونه زده کړې مو کړي دي او د کوم ځای یاست؟ سمه ده، زما نوم ساره دی، زه اصلا د فرانسې څخه یم او اوس اووم کال کېږي چې زه په پښتو باندې خبرې کوم. ما تحصیلات په د اینالکو په پوهنتون کې کړی دی په پاریس کې. ما 2 کاله هلته پښتو ژبه زده کړله، بیا مې ډېر وخت په افغانستان کې تېر کړی دی او زه فعلا یو دکتورا د پښتو په برخه کې کوم. ډېره مننه. په سوالو باندې شروع کوم. یو هغه سوال باندې راپیلوم چې موږ تاسو په اړه باندې یو پوسټ هم کړی و او دغه ترڅنګ ډېرو خلکو هغه سوال مطرح کړی و او دغه ترڅنګ زما هم دغه سوال راسره دی. بهرنیان او په خاصه توګه چې پرمختللي هیوادونه لکه فرانسه چې د یا هم جرمني، امریکا، دې کوشش کوي چې پر یو ډېره پرمختللو شیانو باندې فکر وکړي، هغه که ژبه وي که نور برخې. نو تاسې د داسې پرمختللي هیواد اوسېدونکي یاست، پښتو به ولې انتخاب کړئ؟ دا ښه خبره ده. ما پښتو انتخاب کړی دی ځکه چې په فرانسه کې ډېر پښتانه ژوند کوي. ما ورته درسونه ورکړي دي او هغوی، زه چې تاسو ته حقیقت وایم، هغوی لږ څه ستونزې درلودلې چې زما ژبه زده کړي او چې په ګرامر باندې پوه شي. او نو په دې خاطر ما دا تصمیم ونیو چې پښتو ژبه زده کړم تر څو چې زه وکولی شم د هغوی په خپله مورنۍ ژبه تشریحات ورکړم د ژبې په زما د فرانسوي ژبې د مورنۍ ژبې په اړه. تاسو ویل چې د 7 کالو راهیسې پښتو ژبه باندې کار کوئ، نو په څونه وخت کې مو روانې خبرې په زده کړلې؟ تقریبا 1.5 کال وخت ونیوه، 2 کاله وخت ونیوه تر څو چې زه د پښتو ژبې بلده شم. خو زه تر اوسه پورې اوس هره ورځ نوې کلمې یا نوې اصطلاح سره مخامخ کېږم. نو زه همیشه داسې وایم چې زه د ټول ژوند لپاره به د پښتو محصله پاتې شم. د دې در مخه چې وایم چې پښتو سخته ژبه ده که نه ده، څونه تمرین پر کوئ د ورځې؟ زه فعلا زه تمرینونه نه کوم چې پښتو ژبه زده کړم، خو مخکې کله چې زه د زده کړو په پروسه کې وم، تقریبا 20 دقیقې، نیم ساعت په ورځ مې تمرینونه کوه تر څو چې هره ورځ کومه نوې کلمه چې ما زده کړې وه یا کومه جمله یا هر څه چې نوي وو زما په سر کې راشي او چې زما د ذهن څخه ونه وځي. ډېره مننه. زموږ په افغانستان کې موږ ډېر اقوام لرو، قومونه دي په ډول ډول ژبو باندې خبرې کوي، خو زیاتره د پښتو څخه شکایت کوي، وایي سخته ده. تاسو څه وایي، سخته ده که نه ده؟ زه فکر نه کوم چې پښتو ژبه سخته ژبه ده. زه فکر کوم چې پښتانه همیشه وایي چې د سخته ژبه ده، په دې خاطر دا خلکو ته نه تشویقوي چې دا ژبه زده کړي. پښتو سخته ژبه نه ده، یوازې مشکل دا ده چې د زده کولو لپاره د کوم ښه لارښود مې تر اوسه پورې نه ده پیدا کړی چې په اسانه توګه قدم په قدم هر څه وایي. ما د خپل شاګردانو لپاره د لارښود جوړ کړی دی او اوس هغوی په 2 کالو کې په رواني ژبه خبرې کوي. نو زه فکر نه کوم چې سخته ژبه ده، زه فکر کوم چې کار په کار دی تر څو چې هر څوک په اسانه توګه دا ژبه زده کولی شي. ډېره مننه. هر کار چې یو څوک شروع کوي مشوره پکې کوي. تاسو چې پښتو ژبه شروع کوله د یو چا سره مشوره وکړه، که مو کړي د هغو دغه غبرګون څه و، څه ویل چې و کار وکړه پښتو باندې، که یا څه کوې پښتو پرمختللې ژبه نه ده؟ فرق لري. بعضې نفرو راته ویل چې ته ولې خو پښتو ژبه زده کوې، څه ضرور دی، او نورو راته ویل چې نه ښه دی په هر صورت، او چې ښه دی چې ته زموږ ژبه زده کوې. نو بعضې پښتانه ویاړ وو او بعضې فکر کوو چې زما کار بیخي بې معنا ده. خپله څه وایه، راضي یې چې زده کړې دي ده، خوشحاله یې؟ او زه خوشحاله یم. ما په خپله خوښه انتخاب کړی دی چې پښتو ژبه زده کړم. نو که چېرې خوښ مې نه و، ما به پرېښودلی فکر کوم. دغه پښتو کې موږ لهجې بیخي ډېرې لرو او زیاتره داسې اوس لکه د خوست، زه خپله د کندهار یم، په خوست کې موږ داسې لهجه لرو چې زه یو پښتون یم، سر مې نه په خلاصېږي. دغه لهجې دي
څنګه سره مثلا سر دې په خلاص کې او دغه ترڅنګ کومه لهجه کې خپل راحته یې؟ زه فکر کوم چې لهجې پوهېدل وخت نیسي. اول وخت مونږ بیخي په لهجې باندې فکر نه کوو، یوازې کوشش کوو چې په سمه توګه تلفظ کړو، که چیرې کندهاري لهجه وي، مشرقي لهجه وي، هر د خوست لهجه چې وي فرق نه کوي. کوشش کوو اول چې یوازې په پښتو باندې خبرې وکړو او له دې نه بعد وخت په تېرېدو سره مونږ ورو دا فرق اورېدلی شو د جنوبي او مشرقي زون ترمنځ. او بیا اوس چې ما تر ټولو ډېر وخت په کندهار کې تېر کړی دی، زه فکر کوم چې زه د کندهاري لهجې سره راحته یم او زه اوس لږ څه هم فرق کولی شم. څوک د زابل څخه دی، د هلمند، د کندهار څخه دا ماته معلوم دی. خو که چیرې مثلا زه وایم څوک د مزار د کندوز څخه دی یا څوک د بلخ څخه دی، دا ماته معلوم نه دی ځکه چې زه په دې سیمو کې مې وخت تېر نه دی کړی. کوم کتابونه پکې مطالعه کوي د پښتو په برخه کې؟ ځکه پښتو کې موږ هر کم کتابونه لرو، تاریخي کتابونه مو خوښیږي، شعرونه مو خوښیږي، مقالې د لاندو کیسو کتابونه زما خوښ دي. داسې یو لیکوال شته چې هغه ډېر کتابونه یې مطالعه کوي؟ داسې زه مختلف لیکوالانو کتابونه لولم. زه همیشه کوشش کوم چې لاندې کیسې انتخاب کړم چې وردي، تر څو چې زه خپل شاګردانو ته وښیم. زموږ په پښتنو کې دغه ډېری ځوانان دي حتی د مکتبه څخه هم فارغه کېږي، خو دغه یګانو کې مشکل لري. تاسو دا یګانو سره څنګه زده کړي؟ دا یګانې زده کول د تر ټولو اسان کار دی. زه فکر کوم دا ډېر اسان کار دی. زموږ شاګردان په لومړی صنف کې په لومړی درس کې دا شی زده کوي او وروسته هغوی مشکلات نه لري. ولې؟ ځکه چې د درس طریقه مهمه ده. په کومه طریقه چې په افغانستان کې د یګانو درس ورکول کیږي دا کسان لیونۍ کوي زما په نظر. خو یګانې 5 دانې دي او یوازې د تلفظ له امله که تاسو آی اورئ لکه سړی تاسو پوهېږئ چې هېڅ شی باید ونه لیکل شي. که تاسو ای اورئ تاسو پوهېږئ چې تاسو باید 2 ټکي سر په سر، لکه 2 کیلې تاسو ای اورئ نو 2 ټکي سر په سر. که ای وي همداسې دی. نو دا ډېر اسان دی. که چیرې تاسو تلفظ اورئ تاسو پوهېدلی شئ چې زه کوم یاد لیکم. که چیرې تاسو بیا فکر کوئ چې کومه کلمه ښځینه ده، کومه کلمه په فعل کې راځي، دا په درد نه خوري ځکه چې یوازې د تلفظ له لارې تاسو پوهېدلی شئ. نو دا شیان په 5 دقیقو کې زده کېږي زما په نظر. پښتو ژبه خو که وایو په نړۍ کې تقریبا ما یو ځای لوستلي وو چې 6,000 ژبې شته. پښتو هم د هغو ژبو څخه یوه ده او د هغه ترڅنګ بیا ژبې چې دي هندو اروپایي او هندو اسیایي ژبې دي. په الماني کې چې ما کتلي دي موږ دغه همغږه توري نه لرو، ولې غږونه لرو. اوس لکه مثال به زه وایم لکه څوک مثلا ډېرګاډۍ ته ویل کېږي، خو دغه د څې غږ موږ په پښتو کې هم لرو لکه څراغ. په فرانسوي او پښتو کې داسې شی شته؟ زه فکر کوم چې تقریبا ټول حرفونه چې په پښتو دي هم په فرانسوي ویل کېږي. یوازې مونږ کاف نه لرو او مونږ ری او ری معمولا زمونږ لپاره ری او ری یو شان دي. یوازې په بعضې د اطرافو په لهجه کې زمونږ ری تلفظیږي یا زمونږ لپاره غین ری او ری یو شان دي. نو په دې خاطر زمونږ د شاګردانو لپاره اسان نه دی. خې هم نشته. نو معمولا زمونږ شاګردان اول وخت کې دا مشکل لري، د غین په ځای هغوی خې وایي. لکه نه پوهېږم پښتو یا پښتو هغوی وایي. داسې شیان د دې تلفظ سره مشکلات لري. موږ هې نه لرو نور. خو ځکه چې موږ همیشه د ماشومتوب څخه په بهرني ژبې زده کوو، موږ ډېر ژر د نوي اوازونو سره بلدېږو فکر کوم. شاید دغه سوال یو څه تکراري وي. کله چې خبرې کوئ، ځکه ما مخکې ویل چې موږ ډېر لهجې لرو، دغه داسې پښتانه شته چې بیخي هېڅ نه پوهېږي چې دا څه راته وایي، داسې یو حالت راغلی؟ بعضې وخت همداسې دی. کله چې زه یا ښځو سره خبرې کوم چې عمر یې زیات وي او چې ټول وخت یې په کور کې وخت تېر کړی دي او چې بیخي یو لهجه لري، مثلا د خوست لهجه لري، زما لپاره ډېر سخت دی چې زه د هغوی په خبرو باندې پوه شم ځکه چې هغوی ډېر عادي پښتو وایي خو چې بیخي د کورنۍ پښتو دی. څنګه چې اړتیا ده هغسې پښتو ته د پښتو لیکوالانو کار کړی دی که نه دی؟ ستاسې د یو داسې بهرنۍ یاست، په دې اړه څه نظر لري؟
چې هغه لیکوالان باید څه وکړي؟ نه څنګه چې پښتو ته باید کار سوی وای نه داسې سوی دی او که یا ډېر شیان پکار دي. زه فکر کوم چې لیکوالان هغوی باید اول د خپل لیکنې په اړه خبرې وکړي، لږ څه نور اطلاعات وکړي، ځکه چې بعضې ډېر شیان خپل کارونه کوي، خو په افغانستان او د پښتنو ترمنځ کې مشکل دا ده چې هر څوک په خپله دا یو کار کوي خو د نورو سره خبرې نه کوي. نو لیکوالان اړتیا لري چې د لیکوالانو یو ټولنه جوړ کړي چې شیان خپاره شي یو ځای کې، او چې هغوی کنفرانسونه جوړ کړي. هغوی دا شی مخکې و، خو زه فکر کوم چې اوس ډېر مهم ده چې بیا داسې پروژې را روان شي چې لیکوالان راټول شي او د یو موضوع باندې خبرې وکړي. د ادبیات په برخه کې د ریسرچ ورځې جوړ شي. دا شیان ګټور دي د پښتو ګټور دي فکر کوم. نو تاسو خپله بیا د پښتو دپاره څه شي کړي دي بغیر له مثلا تاسو زه زده کوونکي لرم پر هغه سربیره یو کتاب مو لیکلی دی مثلا په یو آنلاین ډول نور کارونه مو ورته کړي څه مو نو زه یو دکتورا کوم د پښتو په اړه. زه هم یو کتاب جوړ کړی دی د پښتو ژبې لپاره نه دی خو د پښتنو لپاره دی، تر څو چې پښتانه چې په فرانسه کې ژوند کوي یا په هغه هېوادونو کې ژوند کوي چې فرانسوي ژبه هلته رسمي ژبه ده، تر څو چې هغوی په اسانه توګه زما مورنۍ ژبه زده کولی شي. وبښئ دا کتاب نوم مو څه شي ورکړی دی؟ د کتاب نوم د پښتو ویونکو لپاره دوه ژبې لارښود. ډېره مننه. تاسې وویل چې زه کندهار ته ډېره تللې یم. په عموما کې افغانستان په څوم کال کې ولاړاست؟ اول چیرې ولاړاست که دغه کیسه لږ راته وکړئ. نو لومړی ځل چې زه افغانستان ته لاړم 2019 کال کې و، د جون په میاشت کې. هلته مې یو میاشت تېر کړ. زه کابل، لغمن او جلال آباد ته تللې وم، او دوهم ځل دیسمبر د 2019 کال کې و، او ما هلته 3 کاله تېر کړ تر اکتوبر 2022 کال پورې زه هلته وم، او بیا مې یو اخیرنی سفر وکړ کابل، پکتیا او هرات ته تللی وم. مخکې له دې چې ته افغانستان ته ولاړسې د پښتنو په اړه یا د افغانانو په اړه دې څه نظر و؟ کله چې هلته ورغلې بیا نظر دې څه مثلا بدل شو؟ تاسو پوهېږئ لومړی ځل یعنې ما د افغانستان په اړه ډېر شیان اورېدلی وو، خو کله چې ما تصمیم ونیوه چې زه افغانستان ته ځم، ما د تصمیم ونیوه چې هر څه چې ما اورېدلی دي زه یې د سر څخه لکه باید زما د سر څخه وځي، د ذهن څخه وځي، او زه ما ته تصمیم ونیوه چې زه چې راسېږم زه لکه نوی پیدا شوی ماشوم یم. نو زما لومړی کیدای شي زما لومړی احساس داسې و زه چې ورسېدم چې لمر بیخي تیز و، ځکه چې جون په میاشت کې و، او چې بیروبار ډېر زیات و، او چې ټول وویل چې دا یو جنګي هېواد دی. زه چې کابل هوایي ډګر ته ورسېدم، د هوایي ډګر د وتلو په وخت کې اول دا کس چې زه د هغه کور ته تلم ما دا کس نه ده پیدا کړی، او یو بل کس ما سره کومک وکړ، د هغه تلیفون مې ما ته راکړی دی تر څو چې زه دغه کس ته زنګ ووهم. نو اول ما ولیده چې کسان ما سره کومک کوي، خدمتګار دي، او له دې نه بعد زه چې د هوایي ډګر څخه د فامیل سره راووتم، بیروبار زیات و، هر ځای لکه دا ځای ډېر ژوندی و، او موږ چې د یورپ څخه یو کله چې موږ د جنګ په اړه خبرې اورو موږ فکر کوو چې ټول کور کې ناست دي، ویلېږي چې بیرون وځي، او دا شی بیخي نه و. یعنې ارامي وه، کوم مشکل نه و. زه ډېر څه نشم ویلی چې ارام و، ځکه چې بیروبار زیات و، خو راحته و. یعنې کوم تصور چې تاسو وختي کوئ هغه شی نه و؟ هغه شی نه و. بلکل. نو کندهار ته هم لاړلې؟ هو کندهار ته لاړم. کندهار خواړه څنګه وه؟ هوا یې څنګه وه؟ هغه ځای خو بیا ډېر ګرم دی نسبت دغه ته شمال ته. او د اوري په وخت کې ډېره ګرمه وه هوا، دا واقعیت دی، خو کوم شی چې ما فکر نه کړو چې ځکه چې ټول وایي چې دا یو ګرم ولایت دی، خو د ژمي په وخت کې د ورځې لخوا ګرم دی، خو د شپې لخوا ډېره یخه ده، دا ما فکر نه کولو چې ځکه چې دا د دښت ابو هوا ده، خو زه بلده نه وم د دې شي سره. زه چې دلته راغلی یم یو مشکل دا و چې ابو هوا وه، هغه فرهنګ و، نور شیان که چیرې پرېږدو
عمده مشکل مثلا لکه آب و هوا او خوراک زما دپاره یو څه مشکل تر اوسه پورې زه مشکل لرم دغه مشکل تاسې مالته درلودی که یا د هغو خوړو سره راحته وي؟ نه ما ته کوم مشکل مې نه درلود ځکه چې ډېر وخت کېده چې زه په فرانسه کې د افغانانو سره مې ډېر وخت کېده چې ما افغانانو سره وخت تېر کړی دی چې د هغوی خوراک سره بلد شوم نو زه نشم ویلی چې زما لپاره کوم نوی شی و یوازې کوم شی چې زه ویلی شم چې تر اوسه پورې افغانان ډېر غوړی په خپل خوراک کې استفاده کوي او دا ماته بیخي د خېټې دردونه راکوي. ښه ښه یو جالبه خاطره چې په افغانستان کې د نه یې رسوې درته ډېره جالبه وي مثلا زه چې دلته رالم ډېر شیان نوي وه خو دغه د ژبې زما لپاره ډېر نوی ځکه ما تلفظ نه ساده کولی ما ته استاد په اول ورځ پر جمله ولیکل اش بغشه دوج ما دا نه ساده کولی یعنې زما دپاره یو قسم زما دا هېڅکله دا هېره نه شي څو واره تکرار که زما نه ساده کولی نو دغسې یو خاطره چې ورغلې یو جالب څه دې لیدلي یا چې هېڅ د ځای نه نه وځي هغه څه شي؟ دا ښه پوښتنه ده کېدای شي یو شی زما هېر نه شي زه لغمن کې ومه یو فامیل کې زه ومه او هغه یو ماشوم درلود محمد چې نه پوهېږم دوه نیم کاله درې کاله به و او موږ ټول ناست وو او یو پلار یو غټه هندوانه یې راوړلی او موږ هندوانه یې کټ کړې وو او دا فامیل په ما باندې لکه داسې ګیله درلودله چې ساره ولې زموږ ډوډۍ نه خوري ولې کمه ډوډۍ خوري ځکه چې زه دومره ډوډۍ نشم خوړلی خو کوشش مې کول چې زه یې خوشحاله کړم نو چې ډېر هندوانه وخورم نو داسې غټه برخه یې راته راکړله او زه لګیا وم چې وخورم چې خوشحاله شي او کله چې ما بیخي نیمه مې نه وه خوړلی کوشش مې کولو او دا ماشوم چې 3 کاله ناست و 3 برخې یې خوړلې وه زما نه مخکې نو ټول وخندل چې څنګه کېدای شي چې یو 3 کاله ماشوم ستا نه ډېر خوراک وکړي واقعا او یوه بله پوښتنه دا وه چې ستاسو آنلاین کتابونه څنګه ترلاسه کولی شو؟ تاسو د امازون له لارې هر څه اخیستلی شي زما کتابونه هم د کابل په بعضې پلورنځۍ کې پیدا کېږي او آنلاین اخیستل کېږي که چیرې تاسو دا نوم ولیکئ نو هر ځای کې اخیستلی شي د کارت له لارې تاسو یې اخیستلی شي. نوره خپرونه او مرکه پای ته رسوو وروستۍ پوښتنه مو دا ده چې ستاسې دا پوښتنه البته ډېرو کړې وه چې په لنډو کې راته ووایه چې افغانان بیا پښتانه څنګه خلک دي؟ ښه دا ښه پوښتنه ده دا تاسو پوهېږئ د انسانان دي نو ټول یو رقم دي یعنی موږ ټول انسانان دي نو زه نشم ویل چې افغانان یا پښتانه څوک دي ځکه چې هر انسان خو فرق لري. بالکل خو فرق لري دغه مثلا بیا هغه تاسو مکې ځین مثلا تاسو وختي یو ډول فکر کوي کله چې افغانستان ته ولاړاست بیا بل ډول و نو خو دا وکله تېرې شولې نو زه اوس که چیرې حقیقت ویم زما سم په یاد نه ده چې زما فکرونه څه شي وکله مخکې زه اوس دومره بلده شوم ورسره مې دومره وخت تېر کړی دي چې زه دومره پراته نشم کولی چې افغانان داسې کوي پښتانه داسې کوي فرانسویان داسې کوي اوس کوم شیان چې کېدای شي اول وخت کې ماته عجیبه ښکارېده اوس ماته بیخي نارماله ښکاري نو دغه پوښتنه باید تازه شاګردانو څخه پوښتنه وشي زما په نظر. ستاسو څخه ډېره مننه چې وخت مو راکړئ او داسې یو څه چې ستاسو په زړه کې او ما نه یې پوښتلي مهرباني کیمره ستاسو په خدمت کې. مننه نو زه تاسو ته د آیندې لپاره یو ښه وخت غواړم په دې هیله چې تاسو ښه فعالیتونه د پښتو ژبې او د پښتو کلتور لپاره وکړئ. ډېره مننه دوستانو ستاسو څخه مننه پر خدای مو سپارو ښه وخت.